السلام علیکم ملګرو. زموږ نننی درس ته تاسو په خیر راغلی. زموږ درسونه د یک په سلسله. نن ورځ موږ غواړو چې د ډسکریپشن فیزیک په اړه تاسو ته درس ورکړو. اوس وګوره، تاسو باید کله چې یو چا سره ملاقات کوئ نو یو چرته ځئ، یو بل چاته وایي چې ما فلاني په سړک کې ولیدل، تاسو باید وشي کولی چې تشریحات ورکړئ چې څوک و، که درنه پوښتنه وکړي مثلا څرنګه حالت درلودل. خو موږ هم په پښتو کې همیشه وایو کنه چې یو چا سره ګورو ما فلاني مې ولیدل، قد یې جیګ و، ویښتان یې دغسې و، ویښتان یې تاو تاو و او داسې نور شیان. نو هر کشور خپل یو شکل او عادت لري. مثلا په افغانستان کې کله چې موږ یو چا سره ملاقات کوو، د وطن د یو چا نښاني چې ورکوو، اولنی شی د هغوی د سترګو رنګ وایو چې فلاني مې ولیدل هغه شینه سترګې چې لري یا تک تور سترګې چې لري، داسې مثال ورکوو. په فرانسه کې د ویښتانو په سر مثال ورکوي، د ویښتانو حالت بیانوي د یو چا. مثلا چې غواړي چې وایي فلاني مې ولیدل څوک و، یا تشریح کړي چې فلاني راغلی و دغسې حالت و، نو هغه بیا دغه د ویښتانو په اړه اول هماغه یعنی په شروع کې وایي چې فلاني مې ولیدل ویښتان یې داسې و، ویښتان رنګ یې دغسې رنګونه و. نو په فرانسه کې مختلف رنګونه دلته دي چې د ویښته کیدای شي چې دا رنګ ولري. دلته ما نومونه ټول لیکلي دي او د ویښتانو حالت هم ما دلته لیکلي دي چې همداسې تشریح کوي فلاني مې ولیدل ویښتان یې مثلا بلاند یا د هماغه سپین رنګ چې مشابه سپین ته مشابه د بلاند ورته ویل کېږي، بلاند رنګ یې درلودل، ویښتان یې داسې کوتاه و یا تاو تاو و، داسې حالتونه. نو کلاه یعنی رنګ. نو زیات عام رنګ چې دلته زیات داسې عام دي بلون دي، بلون ورته ویل کېږي. بلون داسې رنګ دی د ویښتانو رنګ چې نه تک تور دی نه سپین دی، سپین ته مشابه، نو دې ته بلون کلر ویل کېږي. نه پوهېږم چې په پښتو کې موږ ورته خاص څه ووایو، خو همداسې. نوغ تور ته ویل کېږي، تور رنګ ته. شتن د قهوه‌ای رنګ ته ویل کېږي، هغه رنګونه چې د لرګي رنګ سره مشابه وي، قهوه‌ای، نو هغه ته شتن ویل کېږي. شتن دلته دوی یو شان میوه هم لري، شتن او مغو په ونو کې پیدا کېږي، دوی هغه سره کوي د کچالانو په شان یا خوري. نو شتن او مغو دواړه تقریبا رنګونه مشابه دي، تفاوت لري، خو هغه تفاوت بیا هغه کسان چې اکسپرت دي د رنګونه هغوی پوهېږي. همدې لپاره بس خلک وایي چې فلاني مې ولیدل شتن ویښتان یې درلودل یا فلاني مې ولیدل مغو ویښتان یې درلودل. نو دا به د سترګې د ښه صحیح تیز وي، اکثر زنانو سترګه په دې رنګونه ښه صحیح پوهېږي. غو هغه ویښتان ته ویل کېږي، هغه کسان چې ویښتان یې د سره رنګ ته لږ مشابه وي، نو دې ته بیا غو ویل کېږي. غو. پواور اسل په خپل موږ په عامه ژبه کې موږ ورته ماشه برنج وایو. پواور تور مرچ ته ویل کېږي او سل چې دي مالګې ته ویل کېږي. نو دلته بیا که یو څوک مثلا د یو چا چې ویښتان لږ لږ سپینه کېږي او تور دي، تور سپین، نو هغه ته بیا پواور اسل وایي. چې یو څوک ګوري یو چا سره ملاقات کوي وایي فلاني مې ولیدل il avait les cheveux poivre sel، یعنی ویښتان یې پواور سل و، ماشه برنج و. او بغه چې دی، بغه هم قهوه‌ای رنګ ته ویل کېږي، لږ تفاوت لري د شتن نه، خو دواړه تقریبا د قهوه‌ای ته مشابه دي. او د ویښتانو د حالت لپاره مثلا ویښتان کوخت، کوتاه ویښتان ته ویل کېږي، لانګ دراز ویښتان ته ویل کېږي، څوک چې ویښتان یې زیات اوږده وي اوږده ویښتان ته لانګ ویل کېږي. میلانګ یعنی نه زیات کم کوتاه نه زیات اوږده، میلانګ ویل کېږي. او شوغ مکمل چې یو څوک هیڅ ویښته ونه لري، کل وي زما په شان. خب دا هم د ویښتانو حالت دی چې کوخت، لانګ، میلانګ، شوف دي. او بل فرمې دغسې و او حالت. اوس وګوره چې یو څوک ویښتان یې کوتاه وي یا دراز وي، کیدای شي چې ویښتان بیا یو حالت ولري، یو شکل ولري، نو هغه شکل بیا دلته ما یو څه تشریح کړي دي. اندولې موجدار شکل ته ویل کېږي، موجدار. غد صاف مستقیم، هغه باز کسان چې دي اکثرا چینایان کې زه ګورم چې هم نارینه هم زنانه ویښتان یې همداسې پروت دي، لیس لیس مستقیم، نو دې ته غد ویل کېږي. فریزه
فخیزه هغه کسان چې ویښتان تاو وي، لږ تاو چې ډېر زیات یو بل سره نږدې وي، یو شان دغه پوسه مونږ په وطن کې لرو قرقل ویل کېږي، نو دغه قرقل په شان چې ویښتان وي نو هغه ته بیا فخیزه ویل کېږي. خیپو هغه ویښتان ته دي که اکثرا د افریقا نه چې باز خلک راځي هغوی دغسې ویښتان لري، د فخیزې سره ډېر زیات مشابه خو فخیزې نه زیات جر او کوتاه ویښتان چې دي هماغه ته خیپو ویل کېږي. او بوکلې چې دي، بوکلې فخیزې په شان دي خو د بوکلې حلقې چې دي یو بل نه زیات فاصله لري. دا اوس وګورئ مثلا موجدار اندولې، موجدار دغسې دې ته موجدار ویل کېږي چې د یو چا څوک ویښتان یې داسې وي. غد مستقیم، ویښتان یې مستقیم وي. او فخیزې دغسې یعنې د حلقې ډېر یو بل سره نږدې وي. خیپو همدا غد په شان خو ډېر جر. یو مثال دی چې دلته ما لیکلی دی، خو اکثرا که تاسو وګورئ د باز خلک دي همداسې ویښتان یې ډېر زیات جر دي، ډېر کوتاه او جر، هغه ته خیپو ویل کېږي. او بوکلې همدا فخیزې په شان چې داسې بوکلې حلقې یو بل نه فاصله زیات ولري، نو دې ته بیا بوکلې ویل کېږي. اوس تاسو دا نوت کړئ، زه یو څو مثالونه لیکم چې تاسو څنګه ویلی شئ چې فلاني ما ولیدل، څرنګه ویښتان یې درلودل، او نور مشخصات هم بیا په نورو همداسې ورو تشریح کوو. یو څو مثالونه ما لیکلي دي دلته په تخته، تاسو وګورئ. Elle a les cheveux blancs, courts et ondulés. یو څوک تاسو په سړک کې لیدلی، یو جینۍ، ال جینۍ دي چې هغه ویښتان یې بلوند رنګ درلودل، هماغه یعنې سپین ته مشابه و، کوتاه، کوخت، ای اندولې همدا موجدار ته ویل کېږي که نه، موجدار. نو څنګه وایو؟ Elle a les cheveux blonds, courts et ondulés. یعنې ما یو چا سره ولیدل، Elle a les cheveux blonds, courts et ondulés. Elle a les cheveux noirs, longs et rides. یو چا سره تاسو مشابه ملاقات هم کړی دی، او بل چاته تاسو تشریح کړئ چې فلاني مې ولیدل، فلاني جینۍ هغه ویښتان یې تور دي، اوږده دي، او غد همداسې مستقیم، یعنې ویښتان یې لیس ویښتان درلودل. نو دغسې تشریح کوو. دلته په فرانسه کې ډېر عادت لري چې خلک یو څوک چې تشریح کوي د هغه د فزیک له لحاظه اول د ویښتانو نه شروع کوي، وایي فلاني مې ولیدل، پیژنې؟ وایي نه، هماغه جینۍ یا هلک چې بلوند رنګ یې لري، ویښتان یې چې تاو دي، اندولې دي. نو داسې. Il a les cheveux poivre et sel et courtes. Il هغه هلک ویښتان یې د ماشه برنج ویښتان لري او کوتاه ویښتان چې لري، هغه سره مې ملاقات کړی دی. نو څرنګه؟ Il a les cheveux poivre et sel et courtes. هغه Il a les cheveux poivre et sel، هغه ویښتان یې poivre et sel و، یعنې ماشه برنج، هماغه تور او سپین، et courtes کوتاه. Il a les cheveux blonds، هغه هلک ویښتان یې بلوند رنګ لري. Long et bouclé، اوږده ویښتان درلودل او بوکلې ښه تاو. او il n'a pas de cheveux، یو چا سره تاسو ملاقات کړي چې هغه هیڅ ویښته نه لري، کل دی. نو il n'a pas de cheveux، il est chauve. chauve یعنې هیڅ ویښته نه لري، کل دی. il n'a pas de cheveux، il n'a pas de cheveux، il est chauve. دا د ویښتانو له لحاظ یو څوک تشریح کوي، نو تاسو دغسې تشریح کوئ. Elle a les cheveux blonds, courts et ondulés. یو چا سره ملاقات هم تاسو کړی چې ویښتان یې بلوند دي، کوتاه دي او اندولې دي، موجدار. Elle a les cheveux noirs, longs et raides. هغه ویښتان یې تور رنګ لري، اوږده دي او ښه مستقیم لیس ویښتان لري. Il a les cheveux poivre et sel، ماشه برنج ویښته لري. Et courtes، ډېر دغه هم و، کوتاه ویښتان هم لري. Il a les cheveux blonds، هغه هلک ویښتان یې بلوند رنګ لري، سپین رنګ لري. Long et bouclé، ښه اوږده او تاو ویښتان یې درلودل. Il n'a pas de cheveux، هغه هیڅ ویښته نه لري.
یو چا سره ملاقات کړی وایي چې el n'a pas de cheveux il est chauve کل دی مکمل. دا د ویښتانو له نظره یو فزیکي تشریحات و. او بیا دې نه پس تاسو بیا ویلی هم شئ چې مثلا فلاني سره مې ولیدل چې ویښتان یې بلان و، شنه رنګ سترګې چې لري، یا قد چې کوتاه دي او قد چې ډېر زیات اوږده دي. نو دغسې هم تشریحات تاسو ورکوي. یو څو مثالونه تاسو ته ورکوم. اوس د ویښتان نه بغیر ما وویل چې د سترګو د رنګ نه هم مونږ کولی شو چې د یو چا وضعیت تشریح کړو چې هغه څه رنګه و. او د سترګو د رنګ نه بغیر مثلا څوک برید لري، ګیره لري، نو مختلف حالات دي چې دلته ما مثالونه یو څه مثالونه تاسو ته بیان کړي دي. les yeux marrons هماغه قهوه‌ای رنګ ته ویل کېږي. او موږ چې وایو مثلا قهوه‌ای هم نه، میشي، موږ په خپل ژبه وایو چې فلاني میشي، سترګې میشي رنګ لري. اکثره په تذکرو کې که تاسو وګورئ یا بخښنه غواړم په پاسپورتو کې، نو د سترګو رنګ لیکلي دي میشي. نو میشي هماغه مغو رنګ ته ویل کېږي. بلو آبي رنګ ته ویل کېږي. وخت شنه رنګ، نوار تور رنګ. یو څوک مثلا سترګې سي les yeux marrons یعنی هماغه میشي سترګه. les yeux bleu آبي رنګه سترګه. les yeux vert شنه رنګه سترګه. او les yeux noirs تور رنګه سترګه. les yeux bridés هغه کسان چې د چین نه راځي، د جاپان او کوریا دغه لري، د هغوی سترګې لږ کش کش سترګې چې دی، دې ته دې حالت ته بریدې ویل کېږي. داسې هم تشریح کوي چې مثلا یو چا سره مې ولیدل فلاني les yeux bridés، یا د یو شرکت مالک په اړه چې توصیف ورکوي چې ویښتان یې دغسې سترګې بریدې دي، نو دغسې تاسو ویلی شي. او بل اون موستاش برید ته ویل کېږي. او څرنګه چې مؤنث دي نو اون وایو. برب هم مؤنث دي، برب ګیره ته ویل کېږي. بوک یو څوک چې دلته یوازې ګیره پرېږدي او دغه دوه خوا صورت چې ګیره نه لري، کوسم موږ ورته وایو، شاید هماغسې. او بعض خلک همداسې ډیزاین هم کړي. نو یو بل اصطلاح هم لرو موږ ریشه بزک ورته وایو، نو دې ته بوک ویل کېږي. ان بوک. غید هغه چین او چروک چې په چهره کې پیدا کېږي، نو دې ته غید ویل کېږي. کولی شو چې بیان وکړو چې فلاني مې ولیدل چهره یې ډېر زیات غید درلودل، یعنی چین او چروک. او بل باز اکثر زنانه چې د یو بل صفت کوي تشریحات ورکوي، فلاني مې ولیدل چې ګوشواره یې درلودل، د بوکل دوغی ګوشواره ته ویل کېږي. دا کلمات تاسو یادداشت کړئ او اوس دا به په جمله استفاده کوو. یو څه مثالونه مې دلته لیکلي دي، نو تکراروو یو بل سره. Elle a les cheveux roux, longs et ondulés. هغه جینۍ ویښتان یې رو رنګ لري، یعنی مایل، سره ته مایل رنګ. اوږده ویښتان درلودل. او آندولې موجدار، یعنی ویښتان یې موجدار و، سره رنګ او اوږده ویښتان درلودل. Elle a les yeux bleus. هغه جینۍ آبي رنګه سترګې لري. بلو. Elle a les yeux bleus. Elle a des boucles d'oreilles. هغه ګوشواره درلودل. هغه ګوشواره لري. Elle a des boucles d'oreilles. یا داسې هم ویلی شو چې elle porte des boucles d'oreilles. هغه حمل کوي boucle d'oreilles، یعنی په دغه دوه شکل موږ په فرانسه کې وایو چې elle a des boucles d'oreilles، یعنی هغه ګوشواره لري، او elle porte des boucles d'oreilles. دواړه هماغه یو معنی لري چې یعنی په غوږ کې ګوشواره و. Elle a une moustache. Il a une moustache avec une barbe. هغه بروت لري، دا بریتون، او ګیره درلودل، ګیره لري. Il a les cheveux roux et les yeux marrons. یعنی ویښتان یې هماغه رو رنګ و، سره ته نږدې. سره چې غواړم هر څه چې کوو چې ښه راشي نور هم ښه. Il a les cheveux roux et les yeux marrons. هغه سړی، هغه هلک ویښتان یې رو، هماغه سره ته نږدې رنګ ته ویل کېږي. او les yeux marrons میشي سترګې لري. les yeux
هغه میشي سترګه. یو څه نور مثالونه هم کار کوو د لپاره چې صحیح دقیق تاسو ته واضح معلوم شي چې څرنګه تشریحات ورکوو description فزیک په اړه. ښه یو څه نور هم مثالو ته ادامه ورکوو. j'ai des cheveux châtains et longs. زه ویښتان مې قهوه‌ایي رنګ دي او اوږده ویښتان لرم. زه تر اوسه پورې ما ویل چې il a des cheveux châtains et longs. اوس که د خپل ځان لپاره تشریح کوي مثلا یو چاته د تلیفون له لارې ملاقات ورکړي او هغه وایي چې څنګه زه تا پېژنم نو ویلی شي چې j'ai des cheveux châtains et longs. زما ویښتان شاتن قهوه‌ایي رنګ لري او اوږده ویښتان لرم. تاسو کولی شئ چې long کوږد هم استفاده کړئ مثلا کوتاه ویښتان لرم. bouclé تاو ویښتان لرم. نوار تور ویښتان لرم. poivre ماشو برنج ویښتان لرم. نو دا تاسو دغه په ځای کولی شئ چې کېدی. یا j'ai les yeux bleus et je porte des lunettes. زه شنه رنګه آبي رنګه سترګې لرم او لونت هم یعنی عینک هم اچوم. داسې هم تاسو کولی شئ چې تشریح ورکړئ یو چاته. j'ai des boucles d'oreilles. یو چاته وایي چې زه راځم څنګه به ما پیژنې په غوږ کې مې ګوشواره به وي تو به هلته به ما داسې پیژنې. نو دغسې موږ کولی شو چې مشخصات د خپل په اړه یا د یو بل چا په اړه مشخصات ورکړو. اوس تاسو په کمنټر کې ووایئ چې مثلا ستاسو د سترګو رنګ څه رنګه دي. تاسو خدای ته سپارم.